سلامونه لیدونکو، غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته وښیم چې په ډېرې اسانۍ سره موږ کولی شو د کیاسک ماشین څخه په استفادې خپل د موټر رجسټریشن له 3 دقیقو څخه په کم وخت کې نوی کړو. او دغه ماشینونه تاسو په هر ډیموي او د ډیموي څخه د باندې په ځینو سټورونو کې هم پیدا کولی شئ. په ګوګل مپ کې ولیکئ DMV کیاسک ماشین near me. د کیاسک ماشین لپاره تاسو ته نه د اپاینټمنټ ضرورت شته، نه ډیلر ته د ورتګ ضرورت شته، نه په قطار کې د درېدلو انتظار ضرورت شته، نه هم د کوم چا مرستې یا کومک ته اړتیا. او بله مهمه او ښه خبر دغه ده که تاسو څو هفتې یا میاشت مخکې خپل رجسټریشن نوی کړئ نو د شروع تاریخ له هغې ورځې څخه حسابیږي په کومه ورځ باندې چې تاسو اوسنی رجسټریشن ختمیږي. نو راځئ چې تاسو ته وښیم له دې ماشین څخه موږ څنګه استفاده وکړو. او موږ سره باید دوه شیان موجود وي، یو چې د موټر رجسټر ده او بل بانکي کارت. تاسو کولی شئ دغه رجسټریشن له دوه طریقو څخه وکړئ. یو که تاسو د ډیموي څخه د رجسټریشن رینیول نوټیس لرئ، همغه بارکوډ سکن کېږي، خو هغه علاوه که تاسو لرئ که نه لرئ نو رجسټریشن څخه موږ کولی شو په ډېره اسانۍ سره دغه نوی کړو. نو موږ ته د موټر لایسنس پلیټ نمبر او د وین 15 اخرنۍ شمارې پکار دی کله چې د رجسټریشن د مخته ځو. نو دا هم ویډیو ده هم تاسو اول سکرین باندې کلیک وکړئ، د خپل خوښه ژبه یا انګلیسي انتخاب کړئ. که چیرې تاسو نه غواړئ غږ واورئ، غږ بندولی هم شئ یا ستاسو خپل اندازه ورته وټاکئ. تاسو ته ډېر اپشن راځي، تاسو ویهیکل رجسټریشن رینیول باندې کلیک کړئ او مخکې لاړ شئ، بیا مخکې لاړ شئ. اوس تاسو ته دوه اپشن راځي لکه مخکې ویډیو په سر کې مې چې وویل رینیول نوټیس ده او رجسټریشن کار ده. نو موږ د رجسټریشن کار نه مخکې ځو چې همدغه اسانه طریقه هم ده، ډېره اسانه. او دې کې اول ستاسو د موټر لایسنس پلیټ نمبر چې د همغه به ورکوئ. د نمبر پلیټ نمبر څخه وروسته ستاسو بیا خاص عدد د وین 15 نمبر چې د اخرنۍ همغه پوښتنه کوي، همغه اخرنۍ 15 عدد د وین چې د همغه هم داخل کوي. مخکې لاړ شئ، یو څو ثانیې انتظار شئ، د یو څو ثانیې وخت نیسي. او اوس ستاسو موټر معلومات راواړول او دې باندې کلیک وکړئ چې مثلا موږ غواړو ته رجسټریشن نوی کړو. نو دې څخه وروسته مثال ستاسو د بانکي معلومات ښیي چې مثال ستاسو باندې څومره مصرف راغلی ده. اوس د بانکي کارډ اپشن چې د دې باندې کلیک وکړئ. اوس تاسو څخه زیپ کوډ غواړي، باندې بیلینګ زیپ کوډ، د بانک سره چې کوم ادرس وي همغه زیپ کوډ ورکړئ او مخکې لاړ شئ. اوس تاسو سره معلومات شریکوي چې ستاسو د بانکي کارت څنګه دوی استفاده کوي. اوس تاسو اخرنۍ مرحلې ته راغلئ. دې کې ستاسو ته وایي چې 1.95% یعنې 1.15% تاسو باندې د سرویس فیس یعنې د خدماتو فیس هغه مې چاخ کېږي، اضافه کېږي. او خپل کارت ورکړئ، بانکي کارت مو څو ثانیې منتظر شئ چې ستاسو ته خپل اسناد پرینټ کړي. لکه څنګه چې په سکرین کې لیدل کېږي لاندې ځای کې هم دغه ستاسو رجسټریشن کارت چې دغه هم پرینټ شولو ځان سره یې واخلئ.